الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. معزز مسلمانان ورونو، تاسو ټول د میډیا د لارې نه خبر یې چې د لسو یولسو ورځې راسي زمونږ د اهل سنت والجماع او د یو نام نهاده جیلی دیوبندي مولانا ساجد خان درمیان کې د عید میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم په مسله باندې خبره روانه ده. هغه یو کلیپ کړی، الحمدلله ټکی په ټکی ما د هغې جواب کړی، او دا دویم کلیپ یې چوکو نو هغه چونکې مشتمل په کنځو باندې په لا یعنی خبرو باندې نو مناسب نه ګڼم، ضروري نه ګڼم چې د هغې جواب وکړم. چونکې بټخیل اسوات کې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د جلسې نه زما خطاب و، په هغې کې د مناظرې د 15 شرایط ما کېښود خصم ته مقابل جانب ته چې څوک عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم نه مني نو په دې 15 شرایطو به ما سره کینی، او دا 15 شرطونه مې د دې وجه کېښوده چې نن سبا بعضې خلک ځان ته مناظرین وایي او مناظرې په شرمونو وشرمولي، د هغې په وجه عوامو کې نفرت پیدا شي. تاسو د میډیا د لارې خبر یې د دې خبرونه، نو د دې وجې ما دا 15 شرایط کېښوده په دې بنا باندې چې دا مناظره پر امن ماحول کې وشي او مقامي تاڼه کې وشي او یو علمي مباحثه وشي، او دا څومره فسادات چې د بعضې مناظرو نه ولاړ دی هغه ختم شي او خصم سره د تېښتې لاره پاتې نه شي. نو په دې وجه باندې ما دا 15 شرایط وضع کړه. بعضې نام نهاده او منکرین د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم ته دې شرایطو ډېر زور ورکو. د هغې نه یو دغه صاحب دی چې پښتون دی خو چونکې پنجاب کراچۍ ته تللی دی او پښتانه یو متل کوي چې کارغه د خارو پیښې کولې نو خپل چال او ډول او هغه ګام هم تې هېر شو. نو دې صاحب خو پنجابي یاده نه که خو خپله پښتو هم د یادو نه وتله. تاسو دا خبرې واورئ، پښتو په صحیح طریقه باندې نشي ویلی. نو دې صاحب ته زما د 15 شرایطو ډېر زور ورکو. د بیا کلیپ وکړو چې یاره دا شرایط ما ته قبول دي. نو اوس الحمدلله د ده چې ما نه کومه غوښتنه وه هغه ما ده ته برابر کا، هم په دغه مذکوره 15 شرایطو باندې الحمدلله زه مناظرې ته تیار یم. دی پېښور ته راځي، هم ورته د سکوټ انتظام ورکوم، هم ورته ضمانت ورکوم، هم مې الحمدلله تاڼې والا سره خبره شوې ده. نو د ده چې کومې مطالبې وي هغه ما برابر کې، د تېښتې لار مې ورته پرېنښه، او مناظره مې هم چېرته داسې حجره کې کېنښه چې کې باتروم یې ځکه د دې خلکو کار دا دی بیا زر باتروم کې تر شا پټ شي، بله لار ورسره د تېښتې نه وي. نو لحاظه مناظره ما په تاڼه کې وټاکله. اوس د ما ته 15 ورځې ټایم راکړی، ده ته زه 3 ورځې ټایم ورکومه. د ویلي چې یاره ته ما ته اطلاع راکړې 2 ورځو کې دننه به زه کراچۍ نه رارسېږم. 3 ورځې ټایم شو تا سره، ما ته به وخت وښې چې په کومه ورځ باندې ته راځي، د تاڼې انتظام ما کړی، ستا د حفاظت ذمواري زه اخلم، تا ته سکوټ در کوم، ضمانت در کوم، او الحمدلله په تاڼه کې دننه به کینو، مناظره به کوو. لحاظه زه به ستا په انتظار باندې چې ته کله را روانېږي. خو یو خبرې نه دی خبر کم چې مبادیاتو مجلس فني دعوه ستا هم وضع شوې ده، تا هم دعوه کېښودې ده او ما هم یېښودې ده. دعوه جواب دعوه دا مجلس شوی دی. د میډیا د لارې نه تا په خپلو کلیپونو کې وضاحت کړی دی چې عید میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم سره د منکراتو وي او که خالی عن المنکرات وي، په دواړو صورتونو کې میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مجلس جوړول دا حرام دی، دا مناول حرام دی. داسې دعوه دې ښودې د جوخ مې تړلی الحمدلله. نو لحاظه چې دې طرف ته ستا پام وي چې ته به حرمت په کم دلیلو باندې ثابتې. زما دعوه دا واضحه ده الحمدلله. زمونږ د اهلسنه والجماع دعوه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت کې مجلس د میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم چې د منکراتو نه خالی وي، د ربیع الاول کې وي که غیر د ربیع الاول نه وي، مستحسن او مندوب عمل دی. دا زما دعوه شوه. ستا دعوه په میډیا باندې پروت ته هغه دعوې نه دی تېښتې ته نه پرېږدم. ما سره به مناظره کې مبادیاتو مجلس بنی پتاڼه کې به کینو
او په دقه دعوه باندې ماته به اثبات د دغه دعوی کې ان شاء الله زه به تا ته ورځې د اسمان ستوري خیمه، تا ته به زه دا غټې غټې خبرې خیمه. علمي میدان خو دې ټول وکتو چې صفر کې روان وي، علمي میدان سړی نی، خو ان شاء الله چې کله تاڼه کې ما سره کېناستې د مناظرې میدان کې ورته خیم چې نرشه ته خو دعوه د اصولو کې اصول دا کله رشیدی راوالی کله بل کتاب چې دی اصولو کې نشته، دی کې نشته، دی کې نشته. ته چې ماته وی چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه قول او خیا ماته د میلاد په اثبات کې، او ته وی امام ربانی رحمت الله علیه قول او خیا، تا ته تر اوسه دا پته نشته چې دلایل د شرع سودی. دا به درته زه ان شاء الله مناظرې میدان کې الف با تا غونته بیا پړوم د الله په فضل باندې. ایو چا ویلو چې ماشل غز ټوپ والے دی مخکی ورته دا غز او دا میدان ستا ډیرې چې خلکو اوري دي، ما ستا ټول شریعت قبول کو، ستا دا دعوه چې چیلنج کم د مناظرې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم دعوه هم درته قبول ده، خو دعوی نه دې تیښتې ته نه پرېږدم د الله په فضل باندې. ستا ټول عذرونه ما ختم کو، دینه بعد بل کلیپ مه کوه. زه به واټساپ نمبر درکم، ما سره به شخصي کې رابطه وکړي، ما ته به ورځ وښیې، هغه ورځ ته به ته راځې. تا خو یې سکوټ یې مه راکړو، سکوټ یې هم در کومه، راځه ضمانت هم درته در کوم، او مناظره به په تاڼه کې وي، په تاڼه کې دننه به کینو انشاءالله مناظره به کوو. د هغې ترتیب ما برابر کړی دی. زه به صرف ستا د راتلو په انتظار یم چې ته به کله دلته راځې مناظرې دپاره. 3 ورځې ټایم مې درکړی، 3 ورځو کې به ما ته حل وباسي. باقي ستا چې دا فاکهاني او ابن الحاج دا کم ته 2 اقواله پیش کې او ته پې ډېر ناز کې، د دې محملین به درته انشاءالله د مناظرې په میدان کې خیمه، او چې ته کوم بعضې نیم کتاب دې تیار کړی د هغې جواب هم درته انشاءالله په هغه ځای باندې بیانومه. تا به 2 یا 3 کتابه تیار کړي یا نی تیار کړي. الحمدلله 200 کاله مخکینی د 100 نه زیات کتابونه به انشاءالله العزیز د مناظرې میدان کې درته خیمه او عبارتونه به درته انشاءالله العزیز وړاندې کوم. څنګه چې په ویډیو کې لا جوابی زما د یو اعتراض جواب نه دی کړی، یو عبارت ته نه دی پیش کړی، ستا د علمیت دا زور به درته انشاءالله د مناظرې په میدان باندې باذن الله د نیکانو پاکانو په دعا سره او د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په برکت او توجه سره انشاءالله العزیز خیم. زه به ستا د 3 ورځو کې دننه په انتظار یم. کوم قسمونه دي چې خوړلي دي زما د پرب د محمد صلی الله علیه وسلم قسم او والله او بالله او تله، ستا دوه کلیپونه کې تش قسمونه دي، په دې باندې حانسوم انشاءالله. ښه دا به د کینوم د تاڼې د مناظره کې، او چې کله زه کېناستم نو لمبیا به درته یم چې د قسم کفاره ورکه چې څو قسمونه دي خوړلي دي. زه به ستا په انتظار یم. ستا رابطه منم، د بل چا نه منم، د مبادیاتو مجلس نه منم. ستا دعوه واضحه ده، زما واضحه ده، دا تیښتې لار مې درته نه ده پرېښودي. زه به صرف ستا په انتظار باندې یم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد.